Hello everyone, welcome to our conversation video. Let's chat and learn together. څنګه چې تاسو ته پته ده د دې نه مخکې موږ یوه ویډیو جوړه کړې وه هغه چې ډېرو کسانو ډېره خوښه شوې وه او موږ ته هغو دا رای راکړه چې تاسو هم دغه شانتې ویډیوګانې جوړوئ موږ ته دا ویډیوګانې فایده کوي هغه ویډیو موږ د یو دوو کسانو په منځ کې کنورسیشن په باره کې جوړه کړې وه او دا بله ویډیو چې کومه موږ جوړو دا هم د یو دوو کسانو په منځ کې د کنورسیشن په باره کې ده او په دې کې به تاسو مختلف قسم الفاظ جملې سنټنسز زده کړئ او دا تاسو په خپل ډیلی لایف کې یوز کولی شئ سو لیټس سٹارټ نو زمونږ د ویډیو ټاپک دی مس انډرسټینډینګ غلط فهمي د مس انډرسټینډینګ مطلب دی غلط فهمي په دې ویډیو کې دوه کسان دي د یو نه غلط فهمي شوې ده نو په دې په باره کې به موږ په انګلیش کې کنورسیشن کوو مس انډرسټینډینګ غلط فهمي کله چې موږ یو کس ته خبره وکړو هغه کس دغه خبره باندې زموږ نه خفه شي یعنی زموږ مطلب دا نه چې موږ دغه کس ته تکلیف ورکړو دغه کس خفه کړو هغه کس نه غلط فهمي وشي او خفه شي نو دغه ته مس انډرسټینډینګ وایي یعنی په یوه خبره باندې د چا نه خفه کېدل ته دغه ته مس انډرسټینډینګ وایي که موږ چېرته د دې مس انډرسټینډینګ د ورډ ته وګورو نو اول سټارټ کې راغلی مس او بیا راغلی انډرسټینډینګ د انډرسټینډینګ مطلب دی په یوه خبره ځان پوهه کول خو مس راغلی نو مس انډرسټینډینګ مطلب دا دی چې په یوه خبره باندې موږ ځان پوهه نه کړو موږ یې صحیح وانه ورو صحیح مطلب باندې پوهه نه شو او یو کس پرې خفه شي نو دغه ته ویلی شي مس انډرسټینډینګ نو امید کوم تاسو په دې لفظ باندې ښه په ډیټیل سره پوه شوي وئ اوس راځئ دا ویډیو سټارټو او نور کنورسیشن هم زده کوو سو stay with us Hey Kash, have you seen Aves? Hey کاشه اویس خو دې نه دی کتلی یعنی اویس خو دې نه دی لیدلی کله چې موږ په پښتو کې وایو یو فلاني کس ته وایي چې هغه فلانی کس اویس یا بل نوم هغه خو تا نه و کتلی هغه دې نه و لیدلی نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي هی کاش هی کاش مطلب دی ای کاشه کله چې موږ په پښتو کې وو چې ای کاشه نو بیا په انګلیش کې ویلی شي هی کاش have you seen اویس have you seen اویس آیا اویس دې نه و کتی یعنی اویس دې نه و کتی زما ورسره کار دی یا زما نه خفه شوی دی موږ په پښتو کې هم داسې وایو چې هغه فلانی کس دې نه و کتی بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي have you seen اویس آیا اویس دې کتی دی یعنی زه په اویس پسې ګرځم تا اویس کتی دی تا ته د اویس څه معلومات شته نو بیا په انګلیش کې موږ داسې وایو hey کاش have you seen اویس نو آکاش ورته په جواب کې وایي نه ولې ما اویس نه دی کتی ما اویس نه دی لیدلی نو وای نه ولې ما اویس نه دی کتلی We had a misunderstanding and he is not talking to me. زمونږه په منځ کې لږه غلط فهمي پیدا شوه یعنی زمونږه په منځ کې لږه غلطي پیدا شوه او هغه اوس ما سره خبرې نه کوي We had a misunderstanding and he is not talking to me. We had a misunderstanding یعنی زمونږ په منځ کې غلط فهمي پیدا شوه and he is not talking to me and he is او هغه not talking to me زما سره خبرې نه کوي talking وی خبرو ته یعنی زمونږ په منځ کې څه غلط فهمي وشوه او هغه زما نه خفه شوی دی ناراضه شوی دی او هغه اوس زما سره خبرې نه کوي Oh, I'm sorry to hear that. آکاش ورته په جواب کې وایي د دې خبرې په اورېدو سره زه ډېر خفه شوم Oh, I'm sorry to hear that. د دې مطلب دا دی چې زه ډېر خفه شوم کله چې موږ په یو کار باندې یا په یوه خبره باندې خفه شو نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وایو Oh, I'm sorry to hear that. یعنی د دې په اورېدو زه خفه شوم او کله چې یو کس ته داسې خبره وکړي چې په هغه باندې ته خفه شي یا یو کس وفات شوی او تا ته څوک خبر درکړي نو ته هغه ته په جواب کې ویلی شي Oh, I'm sorry to hear that. یعنی د دې خبر په اورېدلو د دې خبرې په اورېدلو زه ډېر خفه شوم Oh, I'm sorry. یعنی زه خفه شوم to hear that چې دا مې واورېده
I said something silly and hurt his feeling. ما څه احمقانه خبره وکړه او هغه خفه شو. یعنی ما داسې خبره وکړه، داسې بده خبره زما د خولې نه ووته په کوم چې اویس خفه شو. I said something silly. د silly مطلب دی احمقانه. And hurt his feeling او د هغه احساسات د هغه زړه ته مې خفګان ورکو. I said something silly مانا څه احمقانه خبره وشوه and hurts his feelings. What did you say؟ تا ورته څه وویل؟ What did you say؟ تا ورته څه وویل؟ آکاش ورته وایي د بل کس ته What did you say؟ تا ورته څه وویل چې هغه دنه خفه شو او هغه داسې ناراضه ستانه لاړې. What did you say؟ تا ورته اخر څه وویل؟ It's not important. دا ضروري نه ده، یعنی دا خبره کول تا ته ضروري نه ده چې هغه زما نه په څه خفه شو. خو زه اوس پښیمانه یم چې ما هغه ته داسې خبره ولې وکړه، هغه زما نه ناراضه شو، زما نه خفه شو. It's not important. دا ضروري نه ده. I don't want to discuss it. I don't want to discuss it. زه نه غواړم چې دا خبره وڅېړم، دا خبره ډسکس کم. I don't want. زه نه غواړم to discuss it. چې دا ډسکس کم. I just want to apologize to him. زه صرف د هغه نه بخښنه غواړم، یعنی زه دا خبره ډسکس کول نه غواړم، زه د هغه نه بخښنه غواړم، هغه زما نه خفه شوی، زموږ په منځ کې غلط فهمي شوی. I just want. زه صرف غواړم to apologize. د apologize مطلب دی د چا نه معافي غوښتل، د چا نه بخښنه غوښتل. To him د هغه نه. He always hangs out at Solomon's house or the library. هغه اکثره یعنی زیاتره د سلیمان د په کور کې یا په لایبرري کې. یعنی د آکاش د بل کس ته وایي چې اویس اکثر د سلیمان د په کور کې یا په لایبرري کې. لایبرري هغه ځای ته وایي په کوم ځای کې چې بلا شي کتابونه پراته وي او خلک هلته مطالعه کوي، سټډي کوي. He always hangs out. hangs out د دې مطلب دا دی چې یو کس په کوم ځای کې زیاتره پاتې کېږي، ډېر وخت په کوم ځای کې تیروي، نو دغه لپاره استعمالیږي hangs out. He always hangs out. هغه همیشه پاتې کېږي یعنی زیاتره وخت تیروي at Solomon's house د سلیمان د په کور کې or the library یا د په لایبرري کې. د سلیمان سره چې کوم اپاسټوپي اس راغلی نو د دې مطلب دا دی چې د سلیمان د کور. سلیمانس هاوس د دې مطلب دا دی چې د سلیمان د په کور کې، یعنی هغه زیاتره وخت په سلیمان د کور کې یا په لایبرري کې تیری. هلته معلومات وکړه، هلته تپوس وکړه. I have already checked both places. ما دواړه ځایونه وکتل، یعنی د سلیمان کور او لایبرري دواړه ځایونه ما وکتل خو هغه مې پیدا نه کړ. I have already یعنی ما وکتل. چیک د چیک مطلب دی یو چیز کتل، چیک کول. both places دواړه ځایونه. both مطلب دی دواړه، places ځایونه، یعنی ما چې دواړه ځایونه وکته خو ما اویس پیدا نه کړو. how about his house او داغه په کور کې، یعنی داغه په کور کې د اویس د په کور کې د کته دی. how about his house. his brother said he wasn't home. هغه ورو ویل چې هغه کور کې نشته. his brother داغه ورور said ویل he wasn't home. هغه په کور کې نو. wasn't دا پاسل کې was not دی. wasn't تاسو هم ویلی شئ، was not هم ویلی. have you called him؟ آیا رنګ دی ورته کړی؟ have you called him؟ آیا تا ورته رنګ کړی دی؟ یا several times. هو څو ځله مې ورته رنګ کړی. رنګ زمانه ټینډ کوي یعنی زمانه خفه شوی. یا several times. هو څو ځله. he must really be mad at you. هغه به تا ته ضرور په غوسه وي، یعنی هغه به تا ته ضرور په غوسه وي. نو بیا موږ انګلیش کې داسې وو he must really mad at you. he must really be mad at you. هغه به تا ته ضرور په غوسه وي. he must really be mad at you. د دې مطلب دا دی چې هغه به تا ته په ضرور غوسه وي. yes he was. هو هغه و، یعنی هو هغه په غوسه و، زما د خانه په غوسه کې لاړی. he stormed off. هغه په غوسه کې لاړو، یعنی کله چې یو کس په غوسه کې وي ستاسو خواته لاړ شي یا د یو ځای نه لاړ شي، نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وو he stormed off. هغه په غوسه کې ډیر و او د خوا نه مې لاړی. هغه په ډیر په غوسه کې لاړی. he stormed off یعنی هغه په غوسه کې زما د خوا نه لاړی او زما خبره یې سره وانه اورېده. yes he was. he stormed off and I didn't get to explain what I meant. او ما ته هیڅ موقع په لاس رانغله، یعنی ما هیڅ موقع ونه مونده چې هغه ته وضاحت وکم چې زما د دې خبرې مطلب څه و.
یعنې ما چې هغه ته کومه خبره وکړه د هغه باندې چې کوم خفه شو زما نه، نو زما د خبرې دا مطلب نه و په کوم چې هغه زما نه خفه شي، خو ما ته موقع میلاو نه شوه چې هغه ته زه دا اکسپلین کړم چې زما مطلب داسې نه و. and I didn't get to explain او ما څه موقع وانغېسته، یعنې ما ته څه موقع میلاو نه شوه چې دې وضاحت وکړم what I mean چې زما څه مطلب و. نو اوس دا کس دې بل ته وایي چې زما نه څه غلطي شوې وه په کومه خبره باندې زما نه خفه شوی و، نو هغه خبر راځئ وڅورو چې دا کومه خبره وه. I'm really curious now. زه ډېر په تجسس کې یم، یعنې زه ډېر په curious یم. I'm really curious now. What did you say to him? دا آکاش ورته وایي اخر ته هغه ته څه ویلي چې هغه ستا نه دومره خفه شوی و. What did you say to him? ته هغه ته څه ویلي و، یعنې ته هغه ته داسې کومه خبره کړې وه چې هغه ستا نه ناراضه شوی و. What did you say? تا څه ویلي to him هغه ته. I told him to exercise. I told him to exercise یعنې ما هغه ته وویل چې لږ ورزش کوه، لږ اکسرسایز کوه. هغه باندې دا خبره بده ولګېده، هغه د دې نه غلط مطلب واخیستو، هغه زما نه خفه شو. I told him ما هغه ته وویل to exercise یعنې اکسرسایز کوه. You should not have said that. تا باید داسې خبره نه وی کړې، یعنې تا له نه و پکار چې تا هغه ته په داسې طریقې سره ویلي وی چې کومې طریقې سره تا هغه ته خبره وکړه او په هغه باندې بده ولګېده، هغه ستا نه ناراضه شو. You should not have تا له نه و پکار said that چې دغه شانتې خبره دې کړې وي. I mean that he should exercise to stay healthy. زما مطلب دا و چې هغه اکسرسایز شروع کړي، ورزش شروع کړي او صحتمند پاتې شي. یعنې ما هغه ته داسې ویل چې ورځ په ورځ غټېږي، وجود دې غټېږي، اکسرسایز کوه چې صحتمند پاتې شي، هیلتي پاتې شي. نو زما د خبرې مطلب دا و. That sounds better. دا خو ښه خبره ده. دا خو ښه خبره ده. That sounds better. دا ښه خبره ده. Hope you find him یعنې امید لرم چې ته یې پیدا کړې.